الله وبرکات قدرمنو کتونکو میا ایاز احمد مو ډیره موده بعد د میا ټي وي په شیشه باندې یو پیرا ستاسو سره بیا حاضر یم. ګرانو قدرمنو کتونکو دا پیرا را سره د میا ټي وي په خپرونه کې د مومندو د سیمې نوموړی ښاغلی شاعر غزل مومن صاحب موجود دی او غزل مومن صاحب نن باجوړ ته راغلی دی. غزل مومن صاحب ته د میا ټي وي په پروګرام کې ډیره مینه احترام او هرکلی وایم. غزل مومن صاحب د میا ټي وي په پروګرام کې ته هرکلی مننه یاره ستاسو د ډېر اکرام. زه به لاره ان تر دې وهمه چې اوس مې نه وي زه به لاره ان تر دې وهمه ته مې لاسونه پښې وښه او زه به نارې وهمه. خدایه راورسېدې شاته د لیوانو رمې خدایه راورسېدې شاته د لیوانو رمې زه خپل زخمي وجود په ځای د دروازې وهمه. ډېر ښه شعر دی غزل صاحب. او چینار به وکرمه ستا ځواني به یاده کړمه. چینار به وکرمه ستا ځواني به یاده کړمه اور به په شونډو کړمه او چروت به د بوسې وهمه. زه د ماښام مانځله لوی جومات ته ځان رسوم. زه د ماښام مانځله لوی جومات ته ځان رسوم بیا څو قدمه مخکې لار د میکدې وهمه. غزل صاحب دا شعر بیا ووایه. زه د ماښام مانځله لوی جومات ته ځان رسوم بیا څو قدمه مخکې لار د میکدې وهمه. زه خپل غزل د څو بې حسو مینځ کې ووایم زه لیونی یم چې مړو ته چمبې وهم. غزل صاحب ډېر ښه شعر دی. څو شعره نور دي چې خوند د تسپو نه و چې ستا زلفې مارانې نه وي. خوند د تسپو نه و چې ستا زلفې مارانې نه وي او زما په زړه کې هیلې ټولې مسلمانې نه وي. ناڅاپه راغلې خو بیا دومره په تلوار لاړلې ما سره ډېرې اوښکې وې خو لا روانې نه وي. ډېر ښه شعر دی غزل مومن صاحب. تاسو له څه پېژانده زیان دې د جنګ څه پېژانده زیان دې د جنګ څه پېژانده ستا د کور دنګې قلاګانې پکې ورانې نه وي. دا چې خوږې خبرې په لاسونو کوي د دې سړي زړه ته د تلو لارې اسانې نه وي. د ټیټ قامت مرغیو سوري کړه وزرې په ما خو ستا د دنګ وجود سایې به مهربانې نه وي. غزل مې راوړه او داوی مې پیغلې هم راوړلې علمي داوی چې جذبې را سره ورانې نه وي. ځان به وینې کړم ځان ګرم را باندې لګي نور هر څوک محترم را باندې لګي. مسلمان یو سړي داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې لګي. کیفیت دومره نږدې یم دروړې د وجود خوشبو دې هم را باندې لګي. ډېره زیاته مننه غزل مومن صاحب. وخت هم شارټ دی او ستاسو د قیمتي وخت راکولو په دې سخت ټایم کې ډېره زیاته مننه کوم. ستاسو نړۍ مننه. الله دې بار داسې مخکې راولي چې ستاسو خواته راشم. تاسو ډېر قدرمن خلک یې او ښایي چې دنیا کې قدر خلک هغه څوک د چا کولی شي چې خپل قدر لیدلی خپل قدرمن دي. تاسو ډېر محترم وئ زما احترام وکړو. جزاک الله. تھینک یو سو مچ غزل مومن صاحب. ډېره زیاته مننه. د میا ټي وي قدرمندو کتونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. که ژوند او بې وفا سلګو د خیر انشاءالله وفا وکړه نو یو ځل به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغه دمه ماله او غزل مومن صاحب له اجازت راکوي. د خدای په امان.